د خپلو سیمو جوړول په ترتیب سره وکړئ منظم، دا به مو د راتلونکي دپاره ډېرې ستونزې هوارې کړي او زمونږ راتلونکی به چې دی د دې نه ډېرې زیاتې ګټې واخلي. راځئ چې خپل فکرونه، خپل اندونه د دې ولس سره شریک کړو. خپل حقونه بلکې دغه کارونه چې موږ او تاسې په خپلو سیمو کې کوو چې دا نیالګی په دې ځای کې نه منم او دا په دې ځای کې نه دی او یا یو نیالګی چا په کېښود د شیطانۍ د خاطره بس هغه نو داوګیر شي، د هغه ځای، د هغه بیټې، د هغه لښتي، د هغه خاورې. دا شیطانی فکرونه دي او شیطانی کړنې دي چې دا په پښتنو کې نه وي خو پکې راوټوکول شوې، ځکه چې دوی تربیت مشرانو پرېښود او نور چا په لاس کې واخیسته، نو ځکه اوس دغه کارونه کوي. دا که موږ پرېږدو بیا به موږ ښه ژوند ته راوګرځو او د ژوند نه به خوند واخلو. السلام علیکم ورحمة الله.